बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشي ویم ملګرو په دې نننۍ کلاس کې مستاز د پاره یو څو اهم ټکي راوړي دي چې د دې معنی هم درته کوم او دا برته بیا په جمله کې هم استعمالوم راځي چې نننۍ کلاس شروع کړو true وی رښتیا ده it is true that he did not steal anything دا رښتیا دي چې هغه څه هم نه دي پټ کړي سټیل وی غلا تا بیډ وی بد تا یا خراب تا disrespecting the elder is very bad habit د مشرانو بې عزتي کول یو ډېر خراب عادت دی کوم موږ وی چې د مشرانو بې عزتي کول دا یو خراب عادت دی نو په انګلیش کې به موږ وی disrespecting the elder is very bad habit ایج وی عمر تا یعنی د انسان چې څومره عمر هغه ته په انګلیش کې وی ایج what is your age ستا څومره عمر دی کوم موږ د یو کس نه تاسو کو چې ستا عمر څومره دی یعنی تر 100 کال وي نو په انګلیش کې به ورته وی what is your age بوټ کشته ته وی کشته هغه چیز دی چې کم کې موږ د سیند باندې وړو په سمندر کې وغیرہ کې موږ استعمالو یعنی اوبو کې چې موږ یو ځای نه بل ځای ته ځو هغې دپاره چې موږ سیز استعمالو هغې ته بوټ وایي په پښتو کې ورته موږ کښتۍ وایي هی ویل ټریول بای بوټ هغه به د کښتۍ په ذریعه سفر کوي که موږ یو کس یادو چې هغه به د کښتۍ په ذریعه باندې سفر کوي نو په انګلیش کې به وایي هی ویل ټریول بای بوټ ټالرنس وایي برداشت ته یعنی صبر ته he has no tolerance په هغه کې برداشت نشته که موږ یو کس یادو چې په هغه کې برداشت نشته نو په انګلیش کې به وایي he has no tolerance struggle کوشش ته وایي struggle is very important for success کوشش د کامیابی دپاره ډیر ضروری دی یعنی چې یو کس کوشش کوي هغه به ضرور کامیابیږي نو که موږ وایو چې کوشش د کامیابی دپاره ډیر ضروری دی نو په انګلیش کې به وایي struggle is very important for success famous مشهور بابر اعظم is a famous player بابر اعظم یو مشهور لوبغاړی دی جاب وی کار ته یعنی یو کس چې څه کار هم کوي هغې ته په انګلیش کې وایي جاب this is not my job دا زما کار نه دی که موږ یو کس ته وایو چې دا زما کار نه دی یعنی زه د دې کولو قابل نه یم نو په انګلیش کې به وایي this is not my job موسیقي یعنی سندرې غانې وغیرہ دې ته په انګلیش کې وایي موسیقي I love to hear music زه موسیقي اوریدل خوښوم که موږ یو کس ته وایو چې زه موسیقي اوریدل خوښوم نو په انګلیش کې به وایي I love to hear music mouth خوله ته په انګلیش کې وایي mouth hold your mouth خوله ونیسه که موږ یو کس ته وایو چې خوله ونیسه یا خبرې مه کوه نو په انګلیش کې به ورته وایي hold your mouth ملګرو دا زموږ نننی کلاس چې په دې کلاس کې موږ تاسو یو څو اهم ټکي وکړه او د هغې معنی او بیا هم درته په جملو کې هم استعمال کړو ملګرو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن هم ووهئ ځکه چې د انګلیسۍ سره چې څومره تړلې ویډیوګانې هغه به تاسو ته د دې چینل نه میلاویږي اوس ماله اجازت راکئ انشاءالله په یو بل نوي کلاس کې به تاسو سره ملاقات کیږي والسلام